السلام علیکم قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو، په سوشل میډیا باندې او په یوټیوب باندې د امیر تهکال په باره کې داسې خبرونه شیر کیږي چې پکې ویل کیږي امیر تهکال او د هغه کورنۍ افغانستان ته روان دي او هغوی د پاکستان د عوامو او پښتنو نه ډیر زیات خفه دي. آیا دا خبر حقیقت لري او که دروغ دي؟ د امیر تهکال باره کې تازه بیان څه دی؟ که غواړئ چې خبر شئ او د امیر تهکال خبرې واورئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ چې په ټول حقیقت او د افغانستان ته د تلو په خبر باندې پوه شئ. دوستانو، د امیر تهکال د واقعې نه به تاسو ټول خبر یئ، ځکه چې څو ورځې وړاندې د هغه واقعه په پښتو چینلونو او په سوشل میډیا باندې دومره ټرند سره وچلیدله چې دومره بله واقعه نه وه چلیدلې. اوس د هغه په باره کې داسې اوازې دي چې هغه او د هغه کورنۍ افغانستان ته روان دي او د تل لپاره پاکستان پرېږدي. زیاتو خلکو داسې خبرونه هم شیر کړي دي چې امیر تهکال او د هغه کورنۍ ته جرمني ویزه ورکړې ده او د ټول عمر لپاره به جرمني هیواد ته لاړ شي. دوستانو، اگر که امیر سره ظلم شوی دی او هغه سره چې څه وشول داسې نه و پکار، خو تر کومو پورې چې د افغاني یا مهاجر خبره ده نو په امیر تهکال باندې د پیښور او د ټولې دنیا پښتانه کلک ودرېدل او حتی چې د کې پی کې پولیس ډپارټمنټ هم غیرت وکړو او هغه کسان چې په دې واقعه کې شریک وو هغوی یې په کور کېنول. نو امیر تهکال هم چې دا هر څه ولیدل چې پښتنو او د کې پی کې خلکو او پولیسو په ما دومره غیرت وکړو نو د هغوی کورنۍ هم د ټولو پښتنو مننه وکړه. په امیر تهکال چې څومره خلک ودرېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پښتانه کلر دي او کبر او که د ټولې دنیا په هر ګوټ کې دي خو د ټولو درد یو دی، ځکه خو د امیر کورنۍ سره ټول پښتانه ودرېدل، که هغه د افغانستان او یا د پاکستان، او د امیر کورنۍ د ټولو دغه پښتنو مننه وکړه. تر کومې پورې چې افغانستان ته د تلو خبره ده او د جرمني د ویزې خبره ده نو دې کې هیڅ شک نشته چې امیر تهکال افغان دی او هر کله چې وغواړي خپل وطن ته به بیرته ځي. خو د دې خبر په باره کې لا هیڅ معلومات نه دي راغلي او نه امیر تهکال او د هغه کورنۍ د دې خبر تصدیق کړی دی چې هغوی د افغانستان ته لاړ شي او یا ورته د جرمني ویزا ورکړل شوې ده. د دې خبر په اړه باندې هیڅ حقیقت نه دی معلوم شوی. د امیر تهکال اف آی آر لیکلو لپاره هم پولیس ته هغه کور ته ورغلي وو، هغه ته د انصاف ورکولو وعده هم کړې وه او د افغانستان سفیر هم د امیر تهکال کور ته ورغلی وو او په قانوني طریقې سره یې هغه ته انصاف ورکولو وعده کړې وه. خو تر اوسه پورې نور معلومات نه دي شوي چې د هغه په کیس کې څومره انصاف هغه ته ورکړل شوی دی. موږ امید لرو چې امیر تهکال ته ضرور انصاف ورکړل شي او هغه ته تسلي ورکړل شي. دوستانو، دا و د امیر تهکال په باره کې تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. تاسو کولی شئ د امیر تهکال په باره کې خپل نظر موږ سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او خان کلیک چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي چې په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان، بریالي او خوشحاله اوسئ.